د فکري او عقیدتي رغون په سلسله کې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د حیرتان بندري ښارګوټي بېلابېلو ښوونځیو اړوند 10 زده کوونکو ته ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کیږي. دغه زده کوونکي د هغو 800 کسانو له شمېره وو چې څو ورځې مخکې د نبوي سیرت کتاب پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و او د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي اعلان شول. دغه ستاین غونډه او سیالۍ چې د البرز علمي کلتوري ادارې لخوا او د حیرتان بندري ښارګوټي پوهنې ریاست سره په ګډه همغږۍ ترسره شوې. مسؤلین یې وایي چې موخه له داسې سیالیو جوړول په ټولنه کې د مطالعه ترویج او د زده کوونکو لپاره ګټور دي. امروز کدام مجلس بزرگ و عظیم الشان و با رفعت و با شان و شوکت که شما مشاهده میکنین به مناسبت اعلان نتایج سیرت النبی صلی الله علیه و سلم که تقریبا 800 تن از جوانان رشید این سرزمین اشتراک داشتن و خواندن کتاب و مطالعه کردن. امتحان اخذ کردیم و امروز پوزیشن و امتیازاتش معرفی میکنیم. ماشاءالله به خاطر بیداری جوانان، به خاطر روشن شدن اذهان عامه جوانان بسیار گام مثبت و مفید است که هم از این استقبال میکنیم ما، چون که سردار دو جهان صلی الله علیه و سلم ضرورت است که باید ما سیرت و صورت او را بفهمیم، زندگی خود را موافق سیرت و کردار و رفتار و گفتار پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم عیار کنیم. موفقیت و کامیابی هر امت هم به می نهفته است که باید موافق زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما زندگی خود بسازیم. دغه راز ځینې عالمان او استادان په دې باور دي چې د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کوونکو لپاره ذهني او عقیدتي پیاوړتیا، دینی برخه کې پرمختګ او د عامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي. مقصد اصلی و اساسی و بنیادی است که نسل نو، نسل جوان، نسل امروزه دوباره به مسیر خودشان برگردند. نسل نوی امت اسلامی که تقریبا 1.5 سال از دشمنان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شبانه روز تلاش میکنن راههای سعادت و راههای کامیابی این امت را هرچی بیشتر خاردار و حتی مسدود بکنند. و الحمدلله امروز این امت در میان خودش فرزندانی دارد که شب روز در فکر است که این راه ها را دوباره باز بکنه. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه یې ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او له مسؤلینو هیله لري چې راتلونکي کې ورته بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې کړي ترڅو هېواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. این کتابی که برای ما دادن بسیار سخنهای ارزنده و آموزش دهنده بود، از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ما درباره پیامبر ما معلومات حاصل کردیم و با اصحاب کرام، با غزواتش، با اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم، با معجزاتش ما آشنایی زیاد پیدا کردیم. ما از مسئولین برنامه ها خواهشمندیم تا برنامه های دیگر همچون به مثل ازمی در شهرک ما در تمام افغانستان تشکیل بدهند تا جوانان ما نه تنها به خاطر کتاب بلکه به خاطر آشنایی با سیرت پیامبر، با اخلاق پیامبر و همچنین با فرهنگ کتابخوانی ارتقا پیدا کند و ما از این کارها و از این برنامه ها بسیار زیاد استقبال میکنیم. کوم کتاب چې موږ ته راکول شوی دی ډېر ښه کتاب دی، ډېر دلچسپه کتاب دی. ټول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټول عمر او ټول دغه پکې لوستل شوي دی. ډېر خوندور کتاب و، ډېر ښه په زړه پورې کتاب و چې ډېر پر مخ ولاړ. بس ډېر ښه کتاب و. د البرز علمي او کلتوري اداره چې له 2 کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې فعالیت کوي د ځوان نسل په روغه روزنه کې خورا ډېر ګامونه پورته کړي او لا هم هڅه کوي چې خپل کړنلاره د شریعت په چوکاټ کې ګړندۍ وساتي. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، بلخ، حیرتان ښارګوټی.